څنګه د خلکو له نیوکو او پیغورونو ځان وژغورو. څنګه د خلکو له نیوکو او پیغورونو ځان وژغورو. د خلکو خبرې او کنځلې او پیغورونه شاته دې نه کړي. دوی دا کار ولې کوي؟ ارواپوهان وایي د کامیابۍ یو اصل چې په چا کې معلوموي هغه یې له دې معلوم کوي چې دی به ډېر مخالفین لري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې موضوع مو انتخاب کړې ده څنګه د خلکو له نیوکو او پیغورونو ځان وژغورو. ګورئ، انسانان هغه مختلف دي. په دې کې بعضې داسې انسانان دي چې حتی رب العالمین ته هم ښکنځلې کوي. ګورئ، په حدیث قدسی کې راغلی دي، الله پاک وایي بني آدم او یعنی زما بنده دا ما ته ښکنځلې کوي. ما ته داسې ښکنځلې کوي چې دوی زمانې ته ښکنځل کوي او زمانه زه یم، یعنی زه یمه چې شپه ورځ کوم او ورځ شپه کوم، او د دې نه حتی ور ایخوا هغه په ما دا تور لګوي چې الله ګواکې ښځه لري یا اولاد لري. نو الله رب العالمین هغه د خلکو له ښکنځلو نه د خلاص. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو او د نړۍ ټول بشریت په دې باندې قانع ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اخلاق کې، په سیرت کې، په علم کې، په کړو وړو کې، په ټولنپوهنه کې، په ټولنیزو اخلاقو کې، په هیڅ څه کې هیڅوک پورته نشته، خو هماغه هم د دوی له ښکنځلو نه دی خلاص. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها زموږ او ستاسو مور ده. هغه باندې هم د زنا تور ولګولو. نو زه ته څوک یو؟ د خلکو د خبرو پروا مه کوه. خلک به تا ته پیغورونه هم درکوي، په تا به نیوکې هم کوي، د تا مخه به هم ډب کوي، تا غیبت به هم کوي، همدې ته ورته کوښښ به کوي چې په یو نوعه نه په یو نوعه تا ته تکلیف در ورسوي. خو ګوره، د خلکو خبرې او کنځلې او پیغورونه شاته دې نه کړي، له خپل مسیره دې منحرف نه کړي. تر ټولو مهم ټکی دا دی، دا خلک چې الله ته ښکنځلې کوي ناپوهان دي. همدغه ناپوهان تا ته هم ښکنځلې کوي، تا پسې غیبت هم کوي، تا پسې هم سپکې سپورې وایي. دوی دا کار ولې کوي؟ ځکه ته په دې ټولنه کې یا ښه نوم لرې، یا ښه مقام لرې، یا ښه شهرت لرې، یا ښه مال او دولت لرې. تر هغه در پورې دا خلک غږیږي تر څو یې له هر څه نه یې خلاص کړی، په وچ ډاګ یې نه یې کېنولی، نه دې پرېږدي. هغه نو څنګه انسان ده چې هغه پورې خبرې ونه شي؟ ارواپوهان وایي د کامیابۍ یو اصل چې په چا کې معلوموي هغه یې له دې معلوم کوي چې دی به ډېر مخالفین لري. ده په وړاندې به ده پسې به خلک ډېرې خبرې کوي، ده به ډېرې پښې وهل کېږي. همدا د کامیابو خلکو نښه ده. ته باید سمندر شي، د خلکو خبرې په تا کې داسې شي لکه سمندر ته چې یو څوک تیږې غورځوي. سینه باید فراخه کې د خبرو ته، د خپل مسیره دې باید منحرف نه کړي. ډېری خلک دي د خلکو د نقدونو له وجې نه یا د دې لپاره له ډېر څه شاته پاتې دي چې خلک به څه وایي، یا د خلکو خبرې دي، یا د خلکو پیغورونه دي، یا نیوکې دي، د دې وجې نه دی بیخي مخکې تلای نه شي. نو تر ټولو ښه حل لاره همدا ده چې د دې په وړاندې هیڅ ځان مه پویوه، ځان بې باکه کوي. ما وویلې تر څو مو چې په ځمکه راونه غورځوي تر هغه پورې م نه پرېږدي. ته د دوی په وړاندې داسې عکس العمل وکړه
که څوک په تا باندې پیغورونه کوي، په تا باندې ټاپې لګوي، په تا باندې تورونه لګوي، ته د هغوی په وړاندې که کولی شي نیکي ورسره وکړه، مثبت ځواب ورکړه. که یې نشي کولی سکوت اختیار کړه، پرېږده هغوی په خپل غوسه کې ومري. الله رب العالمین په قرآن کریم کې څه وایي؟ قل موتو بغیظکم، ووایه دوی ته چې په خپله غوسه کې مړه شئ. پرېږده، همدا ځواب ورته ورکړه، دا ځواب په عمل کې ورکړه، سکوت وکړه د دوی په وړاندې، پرېږده چې دوی په خپله غوسه کې مړه شي. کله کله انسان داسې عجیب حالت سره مخ شي چې حیران پاتې شي چې اوس په ځمکه ننوځم که اسمان ته وخیژم. کله کله د یو چا له ټاپو سره مخ شي، یو څوک داسې ټاپې در باندې ولګوي، څوک د ریاکاره ګڼي، څوک د کبرجن ګڼي، څوک د ارهابي ګڼي، څوک د ټروریست ګڼي، مختلفو نوع ټاپې په تا باندې لګوي تر څو تا په دې ټولنه کې بدنام کی. خو نه، زړونو مالک رب العالمین دی. کوښښ وکړه ته او الله خپل رابطه جوړه وساتئ. پرېږدئ چې خلک په تا باندې څومره ټاپې هم لګوي، څومره پیغورونه هم درکوي، څومره نیوکې هم در باندې کوي. ګورئ الله په قرآن کریم کې فرمایي لومة لائم، په واضح او صریحو ټکو درته وایي د خلکو د ملامتیا پروا مه کوه، مخ ته ځه. دا چې تا ته پیغورونه درکوي، دا چې په تا نیوکې کوي، دا تا نه سوځي. هغه څه چې ته لرې دا یې نشي ترلاسه کولی، نو دا تا سره حسادت کوي. عالمان وایي یو څوک ولې په یو چا باندې کوډي او سحر کوي؟ وایي ځکه هغې ته لاس نه رسیږي. حسود چې د دې سره حسادت پیدا کی، زور یې پې نه رسیږي، بیا ځي له بلې لارې پې اټیک کوي، وار کوي. نو ته کامیاب یې، پیاوړی یې، په یو ټولنه کې بریالی یې چې ته مخالفین لري. که ته دا ګمان کوي چې زه د هیڅ مخالف ونه لرم، دا یو خوب دی، دا نه پوره کېدونکی ارمان دی. ځکه چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او ستر علما او صالحین له دې حالته نه دي خلاص شوي. نو زه ته څوک یو؟ بې غمه خپل ژوند ته ادامه ورکړه، همدې کې د کامیابي ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.